افغانستان او دومره پرمختګ پاکستاني پیغله. سلام امینه خوږو او نازنینو دوستانو، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. د پاکستان د ځوانو سفیرانو استازی افغانستان ته د اداري اصلاحاتو د کمیسیون غونډې ته بلل شوی. په دې ناسته کې یوې پاکستاني پیغلې په خپلو خبرو کې ویلي چې موږ د افغانستان د دومره بسیاري پرمختګ په اړه هیڅ کله فکر نه و کړی. د دې استازو له ډلې یې ځینې وویلې موږ فکر نه کوو چې افغانستان د دومره پرمختللی او افغان حکومت د دومره لاسته راوړنې ولري. دوی وایي افغانستان د چټکې بیا رغونې په حال کې دی. د افغانستان نوی نسل متفاوت دی او له ګاونډیو متفاوتې غوښتنې لري. د هغوی په وینا د افغانستان په اړه زموږ لیدلوری تل دا دی چې موږ باید د اقتصادي همکاریو پر لور ګام پورته کړو. ځوانو استازو زیاته کړې د افغانستان اداري سیستم هم د ستاینې وړ دی او د دوی پرمختګ موږ حیران کړو. هغوی ویل موږ په اوس وخت کې یو پرمختللی افغانستان ګورو. د پاکستان د ځوانو سفیرانو استازی هر کال افغانستان ته راځي او دلته د ځوانانو په غونډو کې ګډون کوي. نو دوستانو، تاسو خپل نظر راسره د افغانستان په اړه شریک کړئ. نو مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره همدا چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.